د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه غوښتنه وکړه. اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر ته وویل، راځئ چې سره یوځای شو او افغانستان یو ځل بیا سیاسي ثبات ومومي. افغانستان پخوانی ولسمشر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته وویل چې له سیاسي مشروعیت پرته د برېښنا د تولید په څېر لویو پروژو پلي کول ناشوني دي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. اشرف غني د خپلو پاډکاسټونو په لړ کې چې د پنجشنبې پر ورځ یې پاډکاسټ خپور کړ، ویل زه په دې پوره باوري یم چې افغانان اوس په خپله د برېښنا د تولید په څېر لویو پروژو د پلي کولو مسلکي او مالي وړتیا او له نړۍ سره د همکارۍ ژبه لري. خو دا کارونه بې سیاسي مشروعیت ناشوني دي. هغه د وچکالۍ صورت کې د ایران د اوبو غوښتنې بې ځایه او بې دلیله وبللې. اشرف غني زیاته کړه، په ګډو سیندونو باید جدي څېړنې وشي. له دلیل او منطق پرته بې ځایه نیوکې کېږي. افغانستان د وچکالۍ په صورت کې څنګه بل ته اوبه ورکړي؟ نوموړی ټینګار کوي چې اوبه موجودې وي او ایران ته خپله کچه اوبه رسیږي. افغانستان کولی شي هر ډول استفاده ترې وکړي او هر ډول بند جوړولو حق هم لري. مخکینی ولسمشر وویل د اوبو اوضاع باید په ټوله کې پلان ګذاري شي او که یو کس یو اړخیز بندونه جوړوي باید د انډلیزو اصول له مخې تاوان ورکړي. اشرف غني د برېښنا بندونو د سترو پروژو په اړه وایي، نړۍ چې د دغسې پروژو پلیتیاب ته پاملرنه وښوده، شخصي سلیقې او ځانځاني ښاماري پر وړاندې خنډ شو. ګرانو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدا ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.